د عمر بن خطاب رضی الله عنه ډېرې قصې دي او واقعې دي سیرت کې ناشنا ایمانی. یو واقعه د چوغې واقعه ده. یو چوغه د یمن یا صادر د یمن چې هغې کې ریخم هم استعمال شوي او په عربۍ کې ورته ویل کېږي الحلة السیاره. حله ده چوغې ته صادر ته وایي چې دا د یمن نه به راتو ډېر مشهور. او السیاره هغه صادر هغه چوغه چې هغې کې ریخم هم استعمال شوي او د ریخمو استعمال د سړو دپاره حرام دی. په دنیا کې د سړو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما د امت د سړو دپاره ریخم استعمالول سره زر استعمالول حرام دی. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما او د اکثر د دې پلار د واقعې د زوی را نقل کړي دي او بیا دا خبره یاده کوي ما نږدې ورځې کې ویلو چې پلار او زوی داسې خوند کوي. وی چې ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه رأى حلة سیراء عند باب المسجد. د رسول صلی الله علیه وسلم د جومات سره مسجد نبوي سره دغه چوغې یا صادرې خرڅېدې یې کې ریخم استعمال شي. دا دلیل دی په دې باندې چې د جومات د دروازې سره سامان خرڅول تجارت کول جایز دي په شرط د دې چې د جومات والو عبادت پې خراب نه شي. نو هغه وایي چې یا رسول الله لو اشتریت هذه فلبستها یوم الجمعه وللوفد اذا قدموا عليك. یا رسول الله که تاسو دا راوالی نو ډېره مزه به وکړي د جمعې په ورځ به تاسو هم استعمالوئ او بل دا میلمانه راځي وفدونه راځي نو تاسو به استعمالوئ. دا دلیل دی په دې باندې چې عالم او مشر چې څومره ښایسته لباس استعمالوي څومره ځان صفا سوتره ساتي خوشبو استعمالوي دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه. ځکه عایشه رضی الله عنها وی او نورو صحابه کرامو هم دا خبره نقله چې د رسول صلی الله علیه وسلم به د جمعې دپاره د میلمنو سره د میلاوېدو د وفدونو سره د ملاقات ځان له چوغه و هغه به استعمالوله. ویښته به خپل برابر کړو ږیره به یې برابر کړه خوشبو به یې نوره ولګوله حالانکه هغه و صفا سوتره سړی خو ځان به یې نور تیار کړو. دا طریقه ده. پکار دی چې عالم معاشره کې چې داسې یو مقام یو کس لري پکار چې هغه ښایسته لباس استعمالي. د ښایسته دا مطلب نه دی چې ته تکبر کوه ته غرور کوه. هغه وضاحت هغه حدیث کې شوی هغه صحابي تپوس کړی یا رسول الله یو سړی دا خوښوي چې د هغه پیزار دی مزېدار وي د هغه جامه دي مزېدار دا تکبر دی وینه. نو پکار دا ده. بل دا چې عالم او مشر دا قدوه ده نمونه ده چې دې څه کوي دا خلک یې کوي نو چې دې ښایسته لباس استعمالوي صاف سوتره خوشبو نو خلک هم داسې کوي. بل د هغه سره مزه دا کوي. دینداره سړی یا په دین کې چې ور الله مشرتیا ورکړي دی چې څومره ځان ښه ساتي دومره پورې خوند کوي. او ځکه عمر بن خطاب رضی الله عنه به دا خبره کوله وي زما دا خوښ وي چې دا چا سره چې علم او قرآن ورته یاد وي چې دی همیشه تکې سپینې جامې اغوندي ځکه چې دې کې وي دی ښکلی ښکاري. څنګه چې د ده زړه صفایي الله پکې قرآن اچولی الله ورله علم ورکړی چې دغه شان د ده لباس هم تک سپین یعنې هغه دا غوښته چې داسې قسمه خلک دې صفا سوتره ګرځي دا خوند کوي او مزه کوي. او نن سبا خو د عوامو یو ناشنا تله جوړه کړې ده چې کم عالم داسې ډېر ګډ وډ ګرځي را ګرځي نو هغه ته تقوادار وایي او چې کم عالم ښه ګرځي را ګرځي نو هغه ته متکبر وایي. زارېږه وایي زموږ د مولوي صاحب سی چلې وایي ډېر تقوادار یم. تقوا خو د زړه خبره تا ته څه پته ولګېږي. دا وي اوس یو سړی ګور یو سړی د ښه لباس دا مطلب دی چې نوي جوړه به اچوي. د ښه لباس څه مطلب دی؟ صفا لباس. اوس زه په زور دا خپلې کپړې ګنده کړم او بیا پکې دوه درې سوري مو کړم چې خلک زما صفت وکړي نو اول سر کې خو دا ریاکاري کومه زه ځکه چې دا کار زه دې دپاره کوم چې خلک زما صفت وکړي
او زهد دې ته نه وایي، زهد دې ته وایي چې څه د سره دي په هغې باندې صبر وکړي او په هغې شکر ادا کړي. زهد دې ته وایي او دنیا له ډېره توجه ورنه کړي. نو دې رسول الله وسلم ته یا رسول الله که د تاسو والی رسول الله وسلم ما ته وایي چې انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الاخره. عمره دا د هغه چا لباس دی چې آخرت کې نصیب نشتی، یعنې چا آخرت کې نصیب نشتی، چا کافرانو، مسلمان نه استعمالي. بیا څه وخت بعد د رسول الله وسلم خواله دغه کپړې بیا راغلې چا راوړې. نو رسول الله وسلم ته یو چوغه یو صادر عمر رضی الله عنه ورکو. رسول الله وسلم ته عمر ورته ویل یا رسول الله کسوتنیها وقد قلت فی حلة عطارد ما قلت. نن دا کپړه تاسو مال راکوئ صادر، او د عطارد هغه کپړې چې عطارد دا هغه سړی و چې جومات په دروازه کې خرڅولې، عطارد ابن الحاجب التمیمي د نوم. نو د عطارد سره چې هغه چوغې وې صادر یې باورز خو تاسو هلته بله خبره وکړه، نن یې مال راکوئ. رسول الله وسلم ولا ناشنا جواب ورکړو، وی انی لم اکسوکها لتلبسها، ما خو دې لپاره نه درکړې ته یې واغونده، ما خو دې لپاره نه درکړې چې ته یې واغونده. یو روایت کې راځي رسول الله وسلم ورته ویي ما خو دې لپاره درکړي ځان له خرڅه کړه، یا یې چاله ورکړه که نه. زنانو له نه شي ورکولی، ورکولی شي، لازم خو نه تا له څوک څه شی درکوي. اوس یو سړی تا سره میلاو شي او تا له یو کپړه درکړي زنانې استعمالوي، ته ورته زه به دې څه وکړم، او لازم خو نه تا له به دې درکړي چې ته دا کپړه استعمال کړه. نو فکساها عمر بن الخطاب رضی الله عنه اخا له بمکة مشرک. په مکه کې د عمر بن خطاب رضی الله عنه یو ورورو مشرک، هغه له بیا ولېږله تحفه. دا ورور د ده څوک دی؟ دې باره کې علماو ډېرې خبرې ذکر کړي دي. چا دا ویلي چې د نوم عثمان ابن حکیم او دی د زید ابن الخطاب ورورو، د زید ابن الخطاب ورورو په مور کې، ځکه چې مور د عمر ابن خطاب او د زید ابن خطاب، عمر ابن خطاب ورور دی، د دوی میندې جدا وي. نو دغه کس چې ده له دا کپړه رېږلې دا د زید ابن الخطاب ورور دی، خو په مور کې ورسره شریک دی. نو بیا هم د عمر ورور خو نه شو، د عمر ورور شو. تاسو څه وایئ؟ پښتانه خو دغې ته نه ګوري، مونږ خو په رشتو کې داسې لرې چې توت ته لکه تورې ختلې هغه ته مونږ وایو دا زمونږ ورور کېږي، او دا چې وي زمونږ د کاکا زوی دی، ته د کاکا زه اکثر ما ته کسان وایي که دا زما تره دی، زما تره دی دی که تره کېږي، نه نه وایي لرې تره کېږي زمونږ د پلار او پلار او پلار. نو مونږ په دې زمونږ په دې اصطلاحاتو کې تساهل ډېر دی د پښتنو. خو دی ورور دی د عمر بن خطاب، ورور نه دی. مور زه د زید خبره نه کوم، زه دغه کس ته چې تحفه یې وله ولېږلې د عثمان ابن حکیم، دی د عمر بن خطاب ورور ګڼلی کېږي. وی مېرنی ورور په څه کې ورور دی؟ تاسو زما په خبره رسېدلي نه یې. ما تاسو ته ووایي عمر او زید دا وروڼه یې، په پلار کې شریک دي، میندې جدا دي. دا عثمان ابن حکیم او دا ابن حکیم چې زه یم دې تاسو غوږ نه ایږدئ. عثمان ابن حکیم د زید ورور دی، په مور کې ورسره شریک دی، پلار د هغه هم جدا دی. دی د عمر ورور دی؟ نه دی، داسې جواب پکار دی. نو بیا ولې دې روایت کې ویلي چې دا یې د ورور دی؟ نو بعضو علماو دا ویلي دي چې عمر رضی الله عنه د زید د مور سره پیس کړي دي، نو هغه د رضایي مور شو، چې هغې مور شو نو د هغې زوی د ده ورور شو. اوس یې ورور دی که نه دی؟ اوس یې ورور دی.
نو زید یې ګوره داسې رور دی چې په پلار کې ورسره شریک دی او رضاعي رور هم دی. ولې رضاعي رور دی؟ ځکه چې د ده د مور نه هغه په ایسکلي دي. نو دله دا تحفه لېږلې وه او دې کې دا فایده هم راووته چې هغه کافر چې غیر حربي مسلمانانو سره جنګ نه کوي، مسلمانانو ته څه نه وایي، هغه سره احسان کول، هغه له تحفه لېږل، خصوصا په دې نیت چې دی متاثر شي د اسلام او د مسلمانانو نه، دا کار څه دی؟ دا جایز دی.